زما غیرت به بیا چېرته زه خو پښتون یم که زه خو سلی لرم زه خو نرخ لرم که نه زه بیا په کوم ډول زه خو بیا سترګې نه لرم زه بیا ناست چېرته یم چې ما خور لور ته پرېښېده زه راځم د دغه سړي په وړاندې ته زه پنجابی وایم په ما باندې پنجابی حاکم ده دا نه شي کېدی دلیل زه وایم چې طالبه ته فکري اسنادي مذهبي ته پردی ته خپل نه یې ته افغان وجودي په دې باندې انکار نه شم کولی مګر دا کوم فکر چې دی راوړی دا د افغانانو د افغانستان لپاره د پښتنو لپاره نه ده دا غلط فکر ده ته راسه سم افغان ځان نه جوړ کړه دغه افغانانو ته وګوره دغه خلکو واجونیسه دغه خلکو تا ته په کورو کې ځای درکړه دې خلکو تا ته ډوډۍ درکړه تېر راوستې په اقتدار باندې مګر نن دا خبره څه کوي نن دغه ولسونو ته حق نه ورکوي بله غوښتنه مې دا ده چې دغه مشر د ما امیر المؤمنین چېرته ده دغسې زه امیر المؤمنین ورته وایم چې د ټولو مسلمانانو امیر دغه سړی ځان ودرېږه قربان مهرباني ګوره دواړه طرفونه مه وهه ته ګوره ته 50-50 روان ولوبېږي وروره یو طرف ته ولوبېږي یو طرف ته ولې ولوبېږم چې زه چې د انتقاد په دواړو باندې کوم بیا منافق بلل کېږم ما دا ووایم چې هر هغه چا ته چې د امریکې عسکري ویلی ده هغه هم غلط ده هغه هم په بده ته د هغه فکر ما ته مه راکوه چې یو طرف ونیسه که مې یو طرف ونیو یا چې ښه سړی یم مګر که هغه انتقاد مې په دواړو طرفونو وکړو چې دواړه غلط بیا منافق بلل کېږم دا یې تاسو دلیل ده نه لرم خدای د کار مه کوه مهرباني ګوره تاسې په خپلو خبرو کې طالب وجودا افغان دی فکرا نه دی دا یعنې څه شی په وضاحت ورکړه دې خبره کې ګوره مکتب د هېواد یو بنیاد ده او دا په یو ډول هم پاکستان نه غواړي چې دغه مکتبونه خلاص شي او نه امریکا غواړي ملي هویت باندې ما ته په نړۍ کې پېژندل کېږو دغه هویت یې له ما نه اخیستی ده ولې اخیستی ده خو دا د پردی خلک دغه غواړي زه جهل ته روان کړی ما پیړۍ شاته زه ځم عمران ګوره بخشه خو د ملي هویت چې د افغان نوم اخیستی د ملي هویت خو د افغانیت ته و نوم د افغان ده دا چې اخیستی ما نه بیرغ اخیستی دا د ما ملي هویت ده دا د ما هدف ده راغلی د خپل ځان ته بیرغ نه آفرین ګوره سپین بیرغ په د نبي علیه السلام د وخت ده صحیح څه هلته هغې ته شین بیرغ هم راغلی ده هلته په هغه وخت کې تور بیرغ هم راغلی مګر دغه بیرغونه د ټولو مسلمانانو لپاره دي مګر اوس دنیا راغلی په هېوادو تقسیم شوې ده بس هر هېواد خپل بیرغ لري دا ته نشي کولی دا غلطه خبره ده د ما هویت دا بیرغ بس د هېواد لپاره رسمي کوي یو څوک نو څه دې کې څه مشکل دی دا بیرغ چې په نړۍ کې یو هېواد کې رسمي دی یو هېواد هم رسمي بیرغ لري ګوره نړۍ ما نړۍ اوس په دغه بیرغ پېژني چې څوک دی بلکل غوږ ونیسه دغه بیرغ ګوره زه څه وایم ګوره ابو منصوره زه څه وایم ته ما ته وایې چې اول نظام ومنه بیا ما باندې انتقاد وکړه زه به تا نظام ومنم ځه راغلم نظام یې ومنم زه څه اعتماد ولرم چې ته ما ته خپل حقوق راکوې که نه ته ما ته راکړه باور ته ما ته باور څوک راکوې چې ما ته خپل حقوق راکوي نه زه په تا سبا مې ته ومنلې ته ما ته راځې بیا مې ولسونه مې راټول کړه چې طالب نظام ومنه ځکه دا حکومت ده دولت ده ته ما ته حقوق نه راکوې څه بیا چا په شمنډې ووایم زه په ملا غوږ ونیسه زه په ملا هیبت الله څنګه اعتماد وکړم غوږ ونیسه زه په ملا هیبت الله څنګه اعتماد وکړم چې هغه سړی وجود لري زه څه وکړم ته پر ما زه حق لرم چې دغه سړی ته ووایم چې دا سړی ما ته رامخې ته که دا سړی څوک ده افغان ده پښتون ده نه ده زه د دغه څه په شخص که چېرې دا افغان دی خو زه به ورپویم چې دغه مې افغان ده دغه سړی د بیا بېغه نه وروسته زه غوښتنې وکړم یو نه خو دا افغانیت ما ته معلوم شي چې دا افغان ده که نه ده یو سړی چې معلوم نه وي د افغان غوږ ونیسه ګوره ابا منصوره ما ته بیا ځواب راکړه دا اخري خبره اخري خبره ابو منصور اخري ګوره یو وخت راکړه ډاکټر صاحب اشرباني معلوم و سید احمد سید په قوم د لوګر ولایت او د دغه کلي ده قوم یې معلومه هر څه معلومه تذکره خپله ښځه هم درته په سټېج راوختله چې دغه مې مېرمن ده که د هر ځای وله خو مېرمن یې هم درته رامخته کړله د ملا هیبت الله څه معلوم دي
نه کور معلوم ده، نه کلی معلوم ده، نه قبیل معلوم ده. غوږونه ساته اوس خبرې ته غوږونه ساته. دا د ما حق ته زه ولسي وګڼم، زه حق لرم چې زه د امیر پوښتنه وکړم ورسره ته کومې خوا ته ځې؟ تو حق لرې. ما د اشرف غني نه پېژندل، ما د اشرف غني نه پېژندل، ته د ما شیخ اشرف غني په سکرین باندې راغلی، تا ته ولاړ سړی یو. ما نه پېژندل. تا تښتېدلی نه و، تا د پس نه و، تا ته ولاړ و. نه وي ستا نه پېژندو، څنګه دې نه پېژنو افغانستان ډاکټر صاحب ګوره، زه امیر پېژنم چې ته امیر ده، زه ورته وایم زه پېژنم چې ته امیر ده، خو خیر دغه امیر موږ ته لږ راښکاره کوي. سوال به درته وکړو، وزر به درته وکړو، دغه به شو ورته یې راسه نور دغه ملت ته غواړي دغه ومنه. نور خو دما خو ابا منصور ما خو مقصد ولا کوي. زه وایم چې دا ولسونه دې باید دا ولسونه له دې جهل څخه وچي، دا ولسونو ته باید اقتصاد جوړ شي. خلک شاته روان یم، مه کوه د شاته مې دا هېواد مه بوځه، وطن جوړ کړئ، آباد یې کړئ. نور له مرګونو له ستړیاوو ستړي یو، نور نه غواړو جنګ په وطن کې. دغه سړی را مخې ته کړي ورته ته څوک یې؟ اوس څنګه اعتماد وکړم چې دغه سړی څوک؟ ته ما ته دا عقل مني، یو شی چې عقل نه مني. ما تا ته خدای عقل را کړی، شعور یې را کړی. عقل دا منه چې دا انسان د شعور چې دا حق ده، نه حق ده، څوک ده څوک نه ده. ته په دې شعور پسې ولې دا شعور ولې نه استعمال؟ تا ته خدای شعور در کړی. په پټو سترګو زه څوک څنګه ومنم؟ څنګه یې ومنم؟ نبي علیه السلام په خپله زمانه کې و که نه د لښکر مخې ته به ولاړو. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه د امیر المؤمنینو و که نه څومره انتقادونه پرې کېدل، خو وجود یې درلود که نه؟ د ما امیر ولې وجود نه لري؟ دا زما حق